سلامونه. د مصنوعي ځیرکتیا یعنې ارتفیشل انټیلیجنس په برخه کې څو ورځې مخکې د اوپن ای آی کمپنۍ له لورې د جی پی ټي وروستی ماډل وړاندې شو چې د جی پی ټي 4 او په نامه یادېږي. د یادې کمپنۍ د مسؤلینو په وینا له پخوانیو ماډلونو یې موثریت او دقت لوړ دی. په دې کې نوې ځانګړتیا دا ده چې تاسو کولی شئ پوښتنې، فرمان یا پرامپټ د متن، غږ او عکس یا ویډیو په ډول هم ورته ورکړئ. مهمه خبره یې دا ده چې دا ماډل به د ټولو لپاره وړیا وي او په تدریجي ډول به د هر چا لپاره د استفادې وړ وي. ممکن ځینې برخې یې په لومړیو کې د لاسرسي وړ نه وي او یا یې موثریت کم وي. په دې ماډل کې هڅه شوې ده چې د کمپیوټر او انسان اړیکه نوره هم طبیعي، مؤثره او کره شي. کله چې تاسو په غږیزه بڼه ورسره خبرې کړئ نو بیرته درته په اوسط ډول په 360 ملي ثانیو کې ځواب درکوي چې دا د انسانانو ترمنځ د مکالمې او خبرو اترو له وخت سره معادل دي. یعنې تاسو سره به د دې ماډل په مرسته کمپیوټر یا سیستم د یو عادي انسان په ډول خبرې کوي. دلته تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسو کولی شئ د غږ ترڅنګ په ویډیویي بڼه هم ترې پوښتنه او ځوابونه ولرئ. د بیلګې په ډول تاسو د یو رستورانت منو ورته ښیئ او په منو کې د موجودو خوراکونو په هکله ترې پوښتنې کولی شئ. د خوښې خوراک په انتخاب کې ترې مرسته وغواړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ یو عکس ورته وښیئ او په هکله یې پوښتنه ترې وکړئ. یوه ښه خبره پکې دا ده چې د ریاضي په برخه کې هم تکړه شوی دی. د بیلګې په ډول د ریاضي سوالونه ورته ښیئ او ځوابونه یې درته پوره تشریح کوي او هره برخه کې چې پوښتنه وي نو بیا وضاحت به ترې غواړئ. په دې ډول به د یو استاد رول ادا کوي. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو یې ورته فایلونه هم ورکولی شئ تر څو اړونده فایلونه خلاصه او ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. د ډیټا په تحلیل کې هم له پخوا په دقیق ډول در سره مرسته کولی شي. د بیلګې په ډول تاسو د یوې ادارې د کړنو په هکله یو 100 مخیز گزارش لرئ نو دا به ورته ورکړئ او د گزارش خلاصه به ترې وغواړئ. همدارنګه په گزارش کې د موجوده ډیټا تحلیل به هم درته وړاندې کړي او ستاسو پوښتنو ته به د ورکړل شوي فایل له ډیټا سره سم ځواب ووایي. په تخنیکي لحاظ له پخوانیو ماډلونو سره یو توپیر دا دی چې د متن، غږ او تصویر د پروسس لپاره یوازې یو نیورال نیټورک کاروي او همدا یو ماډل د 3 ډوله ډیټا لپاره ځواب وایي.